قدرمنو بیا درته هرکلی او بیا درته ستړي مه شي وایم. پروګرام د ادبزار زه ثاقب افریدی یم. د پښتونخوا رادیو FM 92.2 پېښور غږ تاسو اورئ. افسانه در سره شریکومه د اسرار صاحب افسانه ده، اسرار پاپین خیل صاحب، او د افسانې نوم دی ډېره ښکلې افسانه ده، ډېره په زړه پورې افسانه ده، او شاید چې په کال 2019 کې دغه افسانه ما په لومړي ځل باندې ویلې وه، شاید 25 اپریل کال 2019. نو بیا در سره دغه افسانه شریکومه. د افسانې نوم دی اوس به څه کوم. اوس به څه کوم د افسانې نوم دی د ښاغلي اسرار پاپین خیل صاحب افسانه ده. په دغه هیله او په دغه امید چې ستاسو خوښه شي، نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. اوس به څه کوم. شکونه لاړل په یقین بدل شو. ولې به نه بدلېدل؟ یوه ورځ نه شوه، دوه نه شوې چې موږ دواړه به کالیز ته تلو، نو هم به یو ځای تلو، او که چېرته به خالي پیرډ و نو د خلکو نه به لرې چېرته ځان له کېناستو او د زړه ستړي به مو یو بل ته وویل. او چې کله به چوټي شوه نو چې دواړه به د کالج په ګیټ کې یو ځای شوي نه وو، نو جدا جدا تګ به راته کفر ښکارېدو. او خدای شته چې موږ هسې د یو بل انتظار نه کوو. دا د یو احساس د بل احساس نه مجبوره و. کله به چې هغه لږه ایساره شوه نو زما زړه به داسې ګډ وډ شو لکه چې سره نه ورک شوي وي، او همدغه حال د هغه هم و، ځکه چې یوه وسترې زه په لار کې انجینیرینګ کالج ته په یو ملګري پسې ستون شوم. هلته د بدقسمتۍ نه لږ ایسار شوم، خو د چا د انتظار له شی به مې کله کله په ذهن کې چوکه کېدې. خو چې د انجینیرینګ کالج نه خپل کالج ته لاړم نو څه ګورم چې هغه په برنډه کې ولاړه ده، خو ډېره پریشانه ده. د سلام جواب یې هم داسې په تته ژبه راکو. زه په طبیعت پوه شوم، خو ولې بیا مې ترې هم تپوس وکړو چې خیر خو دی. هغې وویل چې نن اوده پاتې شوې وې څه؟ نه، سهار وختي پاڅېدلی وم. ما ورته جواب ورکړو. نو بیا څنګه ناوخته راغې؟ هغې بیا تپوس وکړو. ما ورته د انجینیرینګ کالج د ملګري خبره وکړه او زما د یو څو قسمونو نه پس د هغې تسلي وشوه. یوه ورځ زه د کالج په برنډه کې ولاړم چې دا راغله، تاسو نوټس کتلی دی؟ هغې وویل نه، ولې څه خاص خبر او که نه؟ هغه مسکی شوه. راځئ چې وګورو دا د څه خبر دی. مونږ دواړه چې نوټس بورډ ته ورسېدو نو هلته نور هم ډېر هلکان او جنکۍ ولاړې وې. نوې خبر دا و چې زموږ د کلاس مري نتیا ګلی او د ایوب یا تفریحي ټور و. زما هم زړه غوښتل چې د ملګرو سره ټور وکړو، خو د هغې د خوشحالۍ اندازه به ورته څه ووایم. داسې خوشحاله وه چې لکه چا پرې د جنت زیری کړی وي. ښه نو پروګرام مو شته دی که نه؟ هغې ما نه تپوس وکړو. صبر خو وکړئ چې سبا خو شي که نه؟ ما ورته وویل. بیا هم هغې خپل تپوس جاري وساته. یاره څه به وکړو په مري او ایوبیا کې؟ ما هغه لږه وڅېړله. وا څه به وکړو؟ نن سبا خو دغه سیمه جنت دی. جنت جنت په څه دی؟ خو غرونه او ځنګلونه دي که نه؟ ما وویل جنت ولې نه دی؟ واورین غرونه، د نښترو قداورې ښایسته شنې شنې ونې، په دنګو دنګو ونو کې د وریځو پټ پټوڼي، او بیا د یخې هوا چیړ، او هم رښتیا د ایوب په لیفټ کې مزې اخیستل. دا جنت نه شو نو څه شو؟ هغې دغه رنګ خپل تاثرات بیان کړل. ها تاسو خو جوړ شاعري هم کوئ، خو ما ته حال نه وایي. ما داد ورکو. هر څه پرېږدي، خو دا راته ووایي چې ځې او که نه. زما هم زړه کېږي، خو زه الله دې خیر وکړي. ما ورته وویل دغه رنګ فیصله وشوه او پروګرام جوړ شو. د یو ټیپ ریکارډر
او کیمرې هم د ټور په سامان کې د شاملولو فیصله وشوه. سحر د پروګرام مطابق زه وختي پاسېدم، ځان مې تیار کو چې په دې کې زما یو ملګری کامران راغی او ما ته وویل چې زه ډېر افسوس کوم چې زما په وجه ستاسو ټور نه پاتې کېږي. ما ورته وویل چې خیر خو دی. هغه وویل چې بېګا زما والد صاحب د کلي نه بیمار راوړی دی او په سپتال کې داخل دی. نن د هغوی اپریشن دی، نو تاسو به ما سره ضرور ځئ چې هلته په هسپتال کې ما سره مدد وکړئ. خو دې شته ما هغوی له تسلي ورکړه چې ټور دومره ضروري خبره نه ده، ضروري ستاسو د والد صاحب خدمت دی او زه به انشاءالله ضرور تاسو سره ځم، خو تاسو ما ته دومره صبر وکړئ چې زه یو ټلیفون وکړم. زه راغلم او راشدې ته مې فون وکړو او ورته مې خپله مجبوري وښودله چې زه مري ته نشم تللی. راشدې خو ډېر راته د بانګر، دروغجن او بېوادي خطابونه راکړه او ما ورته ډېر قسمونه وخوړل. زه د کامران سره لاړم او ټوله ورځ مې په هسپتال کې تېره کړه، کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه، خو ښه وه د هغه د والد صاحب اپریشن ښه په تسلۍ سره وشو. چې ماښام شو نو کامران ما ته وویل چې ناصره زه ته لاړ شه، ارام وکړه، که چېرې سبا بیا ستا ضرورت شي چې څه نه څه ارام دې کړي وي. زه هاسټل ته ستړی ستومانه راغلم. چې کمرې ته راغلم نو لږه شېبه پس بیره راغی چې ستا ټلیفون دی. زه په منډه منډه راغلم. ما ویل جوړ د کامران والد صاحب ته څه تکلیف پېښ شوی دی. ما چې رسیور اوچت کو نو ټلیفون راشدې د خپل هاسټل نه کړی و. بیمار مو څنګه دی هغې تپوس وکړو. د بیمار اپریشن ښه کامیاب شو، اوس ښه دی، خو دا راته ووایي چې ټور مو پاتې شو څه. ما ته تپوس وکړو نه که ټور پاتې وي د چا به پاتې وي، بس ښه ډک لاړو. هغې راته په جواب کې ووایي تاسو لاړ نه شوئ څه. ما ته تپوس وکړو چې تاسو نه تلئ نو ما څه کول. هغې ووایي نو هغه واورین غرونه، د نښترو دنګې دنګې ښایسته شنې ونې، په دې ونو کې د وریځو د غرسکو پټ پټونې او بیا د یخې هوا چیړل، هغه هر څه چېرته لاړل. ما ورته ووایي زه وایم چې تاسو نه وئ نو دا هر څه به په ما باندې د سترګو ازغې لګېدل او دغه رنګ هغې څو واره زما له مخه په خپلو رنګینو خواهشاتو خاورې واړولې. خبره لاړه خوره شوه. مخکې خو به ما او راشدې خپلو ملګرو ته بهانې کولې، خو آخر خلک څه واړه خو نه وو. هر کس زموږ د بهانو په راز پوه شوی و. خو هغه د چا خبره چې په پردي کار کې څوک ډېر کار نه لري، خو نه آخر خلکو پکې کار لرل شروع کړه. خو چې کله به هم موږ دواړه یو ځای ولاړو نو زموږ نور ملګرو هلکانو او جینکو به زموږ طرف ته غلي غلي کتل او موسکي موسکي کېدله به. کله کله به موږ باندې آوازونه هم وشو، خو موږ د خپلې مخلصې او پاکې مینې په مضبوطه کیله کې بند د یو غشي هم څه پروا نه ساتله. څه ورځې داسې هم راغلې چې موږ مجبوره شو او یو بل مو د یو بل د خاطره لږ هیر کړ. خو چې موږ به څومره د یو بل نه جدا کېدو دومره به یو بل ته نږدې کېدو، د مینې تاو به لا تېزېدو. یوه ورځ زه کالج ته راغلم نو راشده په څمن کې یوازې ولاړه وه چې زه یې ولیدم نو را روانه شوه. زه هم ورته پښه نیولی شوم. که تاسو سره وخت وي نو زما در سره لږ کار دی. راشدې وویل څه کار دی؟ ما ورته وویل نه دا د دې ځای خبره نه ده. هغې راته وویل د کوم ځای خبره ده؟ زه لږ موسکی شوم. راځئ هغه چمن کې کینو، دا دغه ځای خبره ده. هغې هم وخندل. بیا راته د خلکو مخه کوي. ما ورته وویل خلک به خپل کار کوي، په موږ د خلکو څه. هغه لږه غوسه غوندې شوه. موږ دواړو لاړو او په چمن کې یو اړخ ته کېناستو. ښه نو وایه که نه څه مو په زړه دي؟ ما ورته وویل ګوره که نه دا خلک موږ دواړه تنګوي، اخر په موږ د چا څه، خو په کار دا دی چې د دې خلکو دا شکونه په یقین بدل کړو. زه پوه نه شوم چې تاسو څه ویل غواړئ. ما ورته وویل زما مطلب دا دی چې تاسو د پښتو د دروند دستور مطابق زما په مور او پلار جرګه وکئ او دغه رنګ به زمونږ خبره هم زمانې ته سپینه شي. زه یوه شېبه خاموش شوم. ولې چوپ شوې؟ هغې ما نه تپوس وکړو تاسو ښه وایئ؟ زما هم داسې خوښه ده، خو آخر زه به دا خبره کور کې څنګه کوم؟
ولې په دې کې څه دي څوک خو به مو ونه خوري هغې وویل خیر زه به پرې سوچ وکړم ما ورته وویل ګورئ په دې کې د سوچ څه خبره ده نن د زیارت ورځ ده او سبا جمعه ده چې اډو نن د کلاسونو نه وزګار شئ نو کلي ته لاړ شئ مونږ د چمن نه د دې فیصلې نه پس راپاڅېدو ما ټوله ورځ د راشدې په دې خبره سوچ کولو ما په زړه کې فیصله ډېره پخوا کړې وه او نن خو راته د هغې دا خبره خاص زړه ته ودرېده چې د خلکو مخه رانه واوړي خو ما ته په کور کې دا خبره کول ډېره ګرانه ده اخر دا خبره به زه چا ته کوم پلار ته اخر څنګه مشر ورور ته نه هېڅ چرې نه او که زه دا خبره په زړه کې همدغسې وساتم نو هغې ته به څه جواب ورکوم او د هغې جواب لا څه چې د مینې دا ډالۍ به څنګه قبلوم او بس کار وشو مور ته د زړه نوړې برسېره کولی شم اخر خپله مور مې دا مرسته به مې وکړي او د سوچونو د دې جرګې نه پس مې په رموز د شونډو په سر په یو غلچکي تبسم کې د دې شعر ګنګوسې پیدا شوې اوس مور په ما پوه شوه د څادر پلو مې ګوري یوه ورځ ما په پلو کې د پل خاورې وې راوړې او چې زه د کلاسونو نه وزګار شوم او هاسټل ته لاړم د کلي ساده جامې مې واچولې او د مینې پیغام په زړه کې د کلي په لور روان شوم چې اډې ته ورسېدم نو د کلي بس کې کېناستم زمونږ کلي دومره لرې نه دی بس هم ډېر تیز روان و ډېر زر د کلي په اډه کې کوز کړمه د اډې نه مې د کلي یوه ټانګه کرایي کا خو په ټانګه کې مې زړه درزېدو کله به مې زړه بایلو چې مور ته به څنګه وایم خو بیا به مې زړه ډاډه شو چې آخر خپله مور دې ده سمیره خو دې نه ده څه ساعت پس زه کلي ته ورسېدم د حجرې مخې ته د دروازې خوا کې ټانګه ودرېده ما کوچوان ته پیسې ورکړې او د ټانګې نه راکوز شوم په دې کې د حجرې نه زموږ د کلي یو مشر سړی راووت چې زه یې ولیدم نو ما له خواله راغی او غاړه یې راکړه او مبارک شه نیکه مبارک شه آباد اوسې بابا آباد اوسې د څه مبارکي راکړي بس زه وایم چې مبارک شه اخر بابا ما هم پوه که کنه د څه خبرې مبارکي راکړي ما په حیرانتیا کې ورته ووی ګوره نیکه ځان منه جاڼه کوه که نه اخر ما ته خو حال ووایه د څه مبارکي راکړي نیکه نن ستا کویدن وشوه ته وایې چې د څه مبارکي کویدن د چا کویدن ما په حیرانتیا سره ووی ستا کویدن نیکه ستا کویدن ما د دغې بابا خبره په ټوکه واړوله ځکه چې ده به ما سره کله کله ټوکه نیمه کوله زه کور ته روان شوم چې څنګه د کور په دروازه ورننوتم نو زما وړه ورېره کوڅه کې په مخه راغله چې په غاړه کې د ګلونو صحرا پرته وه هغې چې زه ولیدم نو ما له یې رامنډه کړه ما په غېږ کړه دا صحرا چېرته وه ګوډی ما ښکول که او بیا مې ترې تپوس وکړو کاکاجي دا خو مونږ کله دومره دې لیدي چې هغې په ته جمع جواب راکړو دا چا راوړي دي ما ته بیا تپوس وکړو دا مونږ کله اګه کور والا راوړي دي او زه کور ته ننوتم نو کور د ښځو ډکو او ناګهانه چغې شوې هغه دی هغه خو راغی مور مې راغله زه یې ښکول کړم بچې ښه ده چې په موقع راغلې چې خپله ښادي دې په خپلو سترګو وویني مونږ خو نه خبرولې چې سبق به دې قضا شي خو ښه ده چې په خپله راغلې ما چې خوا دې خو وکتل نو لویو وړو د ګلونو هارونه اچولي وو خوشحالۍ وې مبارکۍ وې زه خپلې کمرې ته ننوتم او په ځان پسې مې وربند کړو او په کټ کې نسکور پرېوتم زه فکر یې وړم چې دا زه خوب وینم که نه دا هر څه رښتیا دي ما څه کول او څه وشو زه حیران پاتې شو سر مې په چورلېدو شو ذهن مې رنګ رنګ فکرونه شروع کړه زما د خولې نه به تودو اسویلو کې یو غلی شان اواز خطو چې لکه د ګولۍ به زما په غوږونو راننوتو اخر زه به هغې ته څه جواب ورکوم زه به هغې ته څه بهانه کوم زما مینه څه شوه زما د مینې انجام څه شو زما په قسمت کې دا لیکلي وو
او ناګهانه ما په بنده کمره کې لکه د لیونو چغې وهل شروع کړه. اوس به څه کوم.